در سره د لیو ټالسټای ترجمه کړې شوې افسانه د غنمو دانه وړاندې کوم چې کومه عرب خان عرب ترجمه کړې ده. په کوڅه کې وړو ماشومانو په لوبو کې د چرګې د هاهومره یو غنمرنګه شی بیا موند. په لاره یو مسافر تلو، هغه ترې نه هغه شی په معمولي قیمت واخیست او د یو عجیبه څیز په بهانه یې په بادشاه د هغه وخت په غټ قیمت خرڅ کړو. د ډېر غور و فکر نه پس هم بادشاه سلامت او د هغه وزیرانو هغه شی ونه پیژنده، خو اړولو راړولو کې چې هغه شی د بادشاه د لاس نه پرېوته او یوې چرګې پرې ورټونګه کړه، نو معلومه شوه چې دا خو د غنمو دانه ده. ټول بې کچه حیران شول چې د غنمو دانه او دومره غټه. بادشاه سلامت حکم وکړو چې عالمان دې دا خبره معلومه کړي چې دا قسم غله کوم ځای کې پیدا کیږي. عالمانو هوښیارانو کتابونه لټ پلټ کړل، خو بې فایدې. عرض یې وکړو بادشاه قربان، تاسو چا بوډا زمیندار نه تپوس وکړئ، شاید هغه ته پته وي. بادشاه فرمان جاري کړو او ډېر زر یو بوډا زمیندار چې ټول رپېدو او هم په همسا ګرځېدو، په غوږونو کوڼ، په مشکله یې نظر لګېدو، بادشاه سلامت ته پیش کړی شو. هغه زمیندار هغه دانه ډېره راواړوله او ډېر حیرانتیا سره یې عرض وکړو، بادشاه سلامت، ما خو د غنمو دانه دومره غټه نه وه لیدلې، شاید زما پلار ته څه پته وي، هغه نه دې تپوس وکړی شي. بادشاه سلامت د هغه پلار راوغوښتو او هغه دانه یې ورته وښودله چې دا چرته وي. پلار زمیندار هغه دانې ته په غور وکتل، ویل یې ما خو دومره غټه دانه نه وه لیدلې، لیکن زموږ زمانه کې د غنمو دانې د نن سبا دانو نه غټې ضرور وي. تاسو زما د پلار نه تپوس وکړئ، هغه ته به ضرور پته وي. بادشاه سلامت نیکه زمیندار را طلب کړو او د هغه په حاضرېدو د دربار حق بق حیران شو، ولې چې هغه ښه چابک بغیر د همسا په غوږونو روغ او نظر یې ښه تیز و. هغه د غنمو دانې ته وکتل، ویل یې یره ډېره موده پس مې داسې دانه ولیدله، ما ته خو یې خپله هلکوالي را یاده کړه. بادشاه قربان، داسې دانې ما په هلکوالۍ کې کرلي، ریبلي او خوړلي. بادشاه تاسو به داسې دانې په 100 روپۍ من خرڅولې. نیکه زمیندار قربان، زموږ زمانه کې خرڅول مرڅول نه وو، نه پیسې ټکې وې، هر سړي به خپله کرله ریبله. بادشاه سلامت ستا د کروندې پټی چېرته و؟ نیکه زمیندار زموږ زمانه کې ځمکه د چا ملکیت نه و، موږ به صرف خپل محنت خپل ملکیت ګڼلو. بادشاه ښه دا راته ووایه چې ستاسو زمانه کې ځمکې ولې دومره غټې دانې کولې؟ بل دا چې ته خو روغ جوړ یو لمسی دی، په همسا ګرځي او نظر یې هم ګډوډ دی. نیکه زمیندار قربان، خبره دا ده چې انسان محنت کم کړو، د بل په محنت یې خېټه واچوله. اول خلکو د فطرت مطابق ژوند تېرولو، ځکه تکړه وو. دغه وجه ده چې اوس هم زه د خپل لمسي نه تکړه یم.